ولسمشر محمد اشرف غني د خپلو پوډکاسټونو په لړ کې د اوبو مهار په اړه ملا یعقوب ته وایي د سیمې هیوادونو له لوري د جمهوري نظام او په ځانګړي ډول زما په وړاندې د خنډونو رامنځته کولو یو دلیل دا و چې ما ویل آب ابروی ماست او دا کار یې د دې لپاره کاوه چې موږ خپلې اوبه مهار او خوندي نه کړو. په سلامونو مو ورکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. ولسمشر محمد اشرف غني ملا یعقوب ته په یو پیغام کې وویل په ورته مهال سیمه باید یوې نتیجې ته ورسیږي چې دا چې موږ د اوبو تولیدونکي یو او دوی مصرف کوونکي دي نو باید په ګډه او په حقه هوکړې ته ورسیږو او پرته له دې به دوی لکه د اوس په څیر زموږ له اوبو یو اړخه ګټه پورته کوي، څوک چې خپل حق ونشي ساتلی نور یې ګټي او څټي. ولسمشر محمد اشرف غني د کمال خان بند په تړاو د ایران غبرګونونو ته په اشارې زیاتوي د هلمند معاهده ډیره اړینه او واضحه ده. دغه تړون پر اساس افغانستان مطلق حق لري چې خپلې اوبه هر څنګه چې الزامي ګټې مصرف کړي او د دې ثبوت لپاره د یاد تړون 15 مادې بیانوي. موږ پر دې مادې ټینګ ولاړ یو، ما داسې څه نه دي کړي چې په ماده کې نه وي، خو ستونزه دا وه چې په تیرو لسیزو کې موږ په حقیقت کې ګاونډیو ته د میلیاردونو ډالرو اوبه ورکړي دي خو په بدل کې هغوی هیڅ هم نه دي راکړي. ورورولي به کوو خو حساب به ترمنځ وي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.